اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وأمهاته وبارك وسلم تسليما. وما وانظر ډېر محترم صدر مجلس زموږ ښاروال زما مشر جناب عنایت الله مایار صاحب ورسره زما شریک درو چې د راچې په هاټ نه راغلي دي مشر مېلمه جناب صادق سحر صاحب زما ریښتونی درو نیمګړي شفق صاحب او د دې سټیج ناظم جناب سردار یوسفزي صاحب او زما حاضرینو مېلمنو قدرمنو جنو خویندو دا موقع باید چې زما دپاره د فخر هم ده خو ورسره جذبات هم دي. فخر ګڼم اورېدلي دي د کتاب د مخه چې داسې کلام د مخه چې دې قام لا دې ولس لا او دې انسانیت لا چا د قلم په لارې یا د عمل په لارې څه ښېګړه څه عمل کړی دی نو قرآن ګواه دی چې هغه هېرېدو والا نه دي الله په خپله بیان کړی باید چې زه د داسې دستوري پیدا کړم چې زما والد محترم دی خو زه دې ځای کې هغې د والد محترم په حیثیت نه بلکې د یو حدیث د یو پوهان د یو خطیب په حیثیت باندې یو دوه خبرې به وکړم چې هغوی ما څومره لیدلی دی اکثر زه خپلو کشرانو سره شاګردانو سره خبره وکړم چې ما خپل پلار حقیقتا د تېرو 9 کالو نه وپېژنم او د هغې واضحه خبره ده چې په 18 زموږ کورنۍ کې زما لنډه کورنۍ کې 18 زموږ دپاره دردناکه رش ده چې زما د مور رحلت په 18 دسمبر 2017 شوی و د والد صاحب نه 18 فروری 2025 د والدې محترمې د وفات نه بعد ما محسوس کړ چې زما والد صاحب ما له ډاکټرۍ نه راکړې وه خو چونکې ما د خپل تره لیک لوستی دی نو هغې کې هغې لیکلي دي او اجمل خټک بابا هم لیکلي دي چې په نازار کې په منظوم کلام کې ته نشته چې اسرار صاحب نازک خیاله شاعر دی نو ما د هغې دا نازک خیالي زما د مور د مرګ نه پس محسوس کړې وه ما هغې سره دوستانه جوړه کړه یقینا چې دغه تعلق زما او د هغه وپد و دی کې هر قسمه واقعات راغلي دي زما ورسره د هغه د ذاتي ژوند اړه باندې هم خبرې شوي دي د قامي او د خصوصا د پښتون او د اسلام د مذهب په حوالې سره ما سردار یوسفزي صاحب فرمایل چې انتروپالوجي زه په نوم ضرور پېژنم ما ته نشته په دې کې دننه نور څه دي سماجیات هم زه دومره نه خبر خو والد صاحب چې ما سره د ماسخوتن په روټۍ د 8 کاله مونږ مشترکه کمې خبرې کړې دي زه نن هغې جوګه کړې یم چې زه خپلو وړو سره بلکې نن خو ما ته یو ډېر غټ اعزاز میلاو شو زما لپاره دې نه بل غټ ایوارډ نشي کېدی چې ما ته زما د عبدالله نه مخې ته زما د ښاروال مخې ته زما د تره مخې ته شعیب صاحب ناست دی چې زما مشر ورور شاګرد دی د هغې مخې ته زه خبرې کوم ما د بل ایوارډ نشته نو هغه شخصیت یو پوهان و هغه شخصیت یو کشف والا خاوند و زه خپله خبره اختصار ده چې راغونډه کړم نو د هغې د ژوند اخرنۍ 2-3 هفتې چې د مرګ نه پس ما ته احساس وي چې څه دي نو ما سره هغې په 24 دسمبر په 2024 باندې راته وایي چې بچیه ناروال طرف ته به تګ کوو ناروال د پنجاب علاقه ده خو زموږ واسطه ورسره زما د تره د وجې ده پروفیسر طیب الله صاحب ناست دی چې په هغه ورځو کې دې تورو کې اوسېږي په هغه ورځو کې دې تللي وو نو هغې وایي چې زه ځم ما ورته ویل زموږ خو هلته اراده شته خو تاسو ولې بیمار یې یا طبیعت داسې نو ما ته یې وایي چې زما خواهش دی چې هلته کې زه د یو څو د اختصار نه کارن چې د یو څو صوفیایي کرامو ته حاضري کول غواړم الحمدلله ثم الحمدلله هغه چکر او هغه دوره پوره شوه په هغې باندې هلته کې ځینې صحافیانو لیک هم کړو د اخبار په ذریعه
هغه سلسلې نه بیا لاهور کې د هغې په نوم بللې یو لور ده چې هغې سره ملاقات کوو. هغه ملاقات وشو. بیا د هغې نه پس ما ته وویل شو چې تاسو په مردان کې یو څو شخصیات د اختصار نه کار چې په اکوړه خټک کې هغې د دیني تعلیم اولنې درجو کې هلته کې تېرې کړې وې. دا د 1952 خبره ده کله چې زما نیکو د جیل نه د خدایي خدمتګارۍ په ټس کې آزاد شو. نو ما ته وفرمایل چې ما هلته بوځئ. جامع حقانیه ته وکتل، ګاډي مې کتل، ما ورته ویل کوزي وو؟ وایي نه کوزی یم نه. دلته اوس زه څه له ورشم اندازې زه دا قسم وو چې زما د نوټ کولو خبره نه وه. معمول خو د مرګ نه پس ما دغه یو ورځ ځای یادېږي. راووتو بیا یې ویل چې شفیقي له ورځو. ډېر سامعینو کې شفیقي خو څوک پېژني نه، خو شفیقي د هغه د 52 53 54 55 د کلاس د ټاټ هغه ملګری دی چې د دې دوستانه تر د 18 فروری 2025 پورې داسې وه چې زه ورته پسخېږم. الله دې داسې یاران دوستان زه ټولو له ورکړي چې هغه په یو بل نازي وي. هغه سره ملاقات وشو. د هغې نه راووتو. تورو کې یو غمخادي اټینډ کړې شوه. رالو کلي ته بیا راته وویل چې ما خپل آبایي مقبرې ته بوځئ. هلته لړو. عکسونه ګواه دي. ما اتفاقاً یو عکس قلمبند کړ. دې چې په کوم ځای ولاړو په هغه ځای باندې د هغې قبر بیا راغی 3-4 ورځې بعد. او دې کې رایاد شو بخښنې سره دوه عجیبه خبرې راته وکړې چې حیدر ډېر مصروفه دی. لږ ورته سوال جواب وکړه. یو ملاقات وه. پټې پټې ورسره ما خبرې وکړې. ولې مې بیا مې سره ټینګه کړې ده خبره. وایي زردالي تقریر کړی دی او مولانا پې بیا وضاحت کړی دی. حیدر سره مشوره کوم، رایې ترې اخلم چې د ده خیال او فکر څه دی. ما ایستنې ولې ونه وی. نوي زموږ بچی دی هغه خیال نه پوهېږي. الله ته منظوره وه دا خبره وشوې. ما زی صدر زوی ایمن ته پاس باندې کړو چې ووایي چې ملاقات غواړم. خالي په ورځ بدل شو. یکدم ګنټه نیمه ساعت کې سوال جواب راغی چې ضلعي صدر وایي چې نه اسرار صاحب به نه راځي، حکم د حیدر خان دی او وایي چې زه به پخپله درځم او د شورو زیارت په ورځ به درځم. حیدر خان به کله کله راغی، په تېره ایره به راغی، ملاقات یې ګزر وکړو. خو دې ځل یې راته دوه خبرې وضاحت وکړې چې ما پس مرګي د حیدر نه تپوس هم کړو بیا. خو هغه ما ته څه داسې دا بس یو معمول خبره وه. ما ته یې ویل چې زه به د ګنټې نه یوې نیمې ګنټې پورې وخت تېروم. نور کله به 15-20 او زیات نه زیات تاسو پوهېږئ په دې مسلو خلک دي. او شنه چای وڅښم. خیر ملاقات وشو، خبرې اترې وشوې، په هغې باندې دل لګېد. زه دویم خبرې راته وکړه چې زموږ ښاروال ناست دی، حمایت وایي کوم ځای کې. ما چې حمایت خو زه میر نه پېژنم، لالا په حیثیت مې ورسره خبرې اترې کېږي. ایډمنسټریټیو دغه کې ورسره زما واسطه ني، لهذا مصروفه سړی دی، ما ته نشته پته. هم داسې انداز کوم. خیر زما طرف یو سوال جواب ورکړه چې ملاقات وغواړم. لالا ګواه دی. ما دې ته میسج وکړم. لالا جواب دا و ما سره په ریکارډ پروت دی چې زه پېښور کې یم ګوره درشم رابطه کوو. رابطه بیا دا وشوه چې زما زړه دا ګواهي کوي، شاید زه غلط یم خو بیا عکسونه کمال کوي. لالا د هغې خبرې قیمت ادا کولو پوره کوشش کړی دی او د ابو ګټې سره زما په دې اوبو اخیستی دی. او د لالا په ما احسان دی، په دې کورنۍ احسان دی، د یو ښاروال په حیثیت، د یو ګاونډي په حیثیت چې زما د پلار قبر ته په ما فرض ورکوزېدل، هغه خو ورته سپارل. ما سره دا ښاروال ولاړ، زما قبر سره، زما د والد صاحب قبر ته ما سره دې کوز شوي دي. دې زه احسان ګڼم. دا د یو پښتون اتل، یو پوهان سره د مینې یو اعتراف دی. ما ته دا هم یاد دي، اخرنۍ خبره ما ته دا هم یاد دي چې کله زما نیکو خدایي خدمتګار، عالم، فاضل، بلکې د هغې پهچان زه چې ویم نو هغه یو مصلح و، یو جرګیز و. هغې په خپله ډایري کې یو جمله لیکلې ده چې ما د ډېر علم او تسلسل نه بعد دا زده کړل، دا څه نه دا په کتاب ډایري کې لیکلي دي
چې ما ته ښکاري دا چې د قرآن او د حدیث او د علم نه بعد زه یو څیز راټینګ کړم نو هغه دا دی چې زه د پښتنو په منځ کې سوله وکړم لہذا دا زما آینده ژوند لپاره میشن شو هغې پرې ډېر پوره عمل کړی دی ښاروال صاحب ما ته یادېږي چې دوی جنازې نور رارسېدلې او دوی د هغې اظهار کړو د هغه ما ته هغه دا یاد دی چې دا شخصیت سره هغه ټایم همدرد و زما مقصد دې ځای کې د حمایت الله مایار خبرې کول نه دي زما مقصد دې ځای کې دا دی که چېرې زمونږ د دې کام داسې سوګندو ته داسې څوکو ته داسې مشران او داسې پوهان ورسوو چې هغوی سره د خپل کام د هغه وګړو قدر پیدا شي کوم چې د دې کام لپاره خپله وینه خپله مینه خپل ځان خپل جایداد وقف کړی دی نو باید چې دا وطن جوړېدو کې بیا څه رکاوټ به رانشي خبره خلاصومه که اجازت راکړي سیکرټري صاحب راځي یو غزل پیش کړم بلکې نعت دی زه خپل ابو عاشق رسول ګڼم الحمدلله اته پیرې د حرمینو شریفینو سفر کړی دی وی د محبت نغمې کوم د ګلندام دپاره د محبت نغمې کوم د ګلندام دپاره ما د غزل ژبه زده کړه د ګلفام دپاره او دلته مې هم په زړه ورېږي خو که وس مې وشو دلته مې هم په زړه ورېږي خو که وس مې وشو نو مدینې ته به درځمه د سلام دپاره او زه د سلمان او د بلال د ابوذر غلام یم زه د سلمان او د بلال د ابوذر غلام یم وایه څه حکم دی سرداره د غلام دپاره او مسلمانانو کې بیا جوش او محبت پیدا کړئ مسلمانانو کې بیا جوش او محبت پیدا کړئ لکه پخوا د صداقت او د اسلام دپاره وایي حسن د یار د اسرار مدح ته محتاج نه دی حسن د یار د اسرار مدح ته محتاج نه دی زه یې د مدح ښکلا غواړم د کلام دپاره ډېره زیاته مننه